بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم فضل ربی صدر ټماټو. چونکې مونږ کوم تنظیم دی تقریبا مونږ د درو کالو نه په اګریکلچر کې مختلف هغه باندې اکټیویټي کوو چې په هغه کې مشروم، زیتون، مختلف قسمه. خو مونږ اوس چې په کوم شي باندې کار کړی دی هغه دی ریشمي کیډې چې هغه مونږ تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې مونږ په ټرایل بیس باندې دلته کې وسوتلې. هغو له چې کومه پالنې طریقه یې ده چې کوم شتوتونو پاڼې به ورته مونږ اچولې، بیا هغه کوم کوکون جوړېدو پروسس و نو هغه ټول اخري حد له ورسېدلو او ډېر ښه ریزلټ یې راغللو. دا چې کوم طریقه کار دی نه صرف دا د ځوانانو دپاره د روزګار ذریعه جوړېدی شي، بلکې دا د زنانو دپاره هم یو ښکلی روزګار ثابتېدی شي، بلکې دا یو صنعت شکل هم اختیارولی شي. نو چې څومره ګورنمنټ ارګنایزیشن دي و ادارې دي، موږ ورته اپیل دی چې په دغه باندې ښه په صحیح معنا سره کار وکړي او خلکو له د روزګار یوه ذریعه جوړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نام کرامت الله و تیرا مشروم اگریکلچر ډیولپمنٹ ارګنایزیشن سینیر نائب صدر یم. لکه موږ د ریشمي کیړو متعلق خبره کوو، هغه باندې موږ لا په ټرایل بیس باندې موږ دلته په کور وکړلو چې ډېر ښکلی ریزلټ یې ورکړلو و هغو کومې انډې واچولې، لاروا چې ترې جوړېږي، کومه د دو نسل زیاتېږي نو هغه نسل کوشي یې کېږي. هغه موږ وکتلو ډېر په ښکلي پوزیشن باندې دی. ډاکټر اسماعیل صاحب چې په هغه باندې موږ سره ډسکشن کړی و، هغې متعلق یې خبر راکړی و، بیا موږ پرې کار وکړلو. نو د متعلقه ډپارټمنټ نه د موږ دا اپیل دی چې د موږ دپاره په هغې کې نور مخکې کار وکړي او د موږ خلک کې مخکې مزل وکړي.